السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما ارونو مسلمانانو خويندو او میندو، زه تاسو ته په خپل چینل باندې حاضر یم. الله دې ستاسو او زمونږه د ټولو اوریدونکو مغفرت نصیب کړي. الله پاک دې تاسو روغ او جوړ تر او تازه ساتي. الله دې ستاسو د ټولو شرعي ضرورتونه د خپل غیب خزانو نه پوره کړي. نن زه تاسو ته د دې لپاره یو اهم وظیفه خیمه لکه د وظایفو مقصد زمونږ دی چې انسانانو شرعي ضرورتونه الله پوره کړي او الله دې وکړي همداسې. او دې باره کې تاسو ته وظیفه خیمه چې اکثره زنانه داسې نارینه هم داسې چې د هغوی بچیان نه وي. بچیان خو ورکړه د الله ده او چې چا نه وي الله دې هغوی ته نیک صالح بچیان ورکړي. د چا چې وي الله دې هغوی نیکان کړي. خو کوم مور او پلار چې بې اولاده وي د هغوی بچي نه وي نو دا یو پریشاني او هغوی په دې پریشانۍ کې مبتلا وي. نو دا زه تاسو ته د هغې دپاره یو اهم وظیفه د قرآن کریم د آیات نه ښیمه چې څوک هم دا وظیفه په دغه طریقه باندې کې کومه وظیفه چې زه تاسو ته ښیمه نو انشاءالله العزیز الله پاک به په خپل فضل او کرم سره د خپل دربار نه د خپل در نه هغه له بچی نصیب کوي. هغه یو سړی به د هغې طریقه دا ده چې د سړي دپاره یو سولیخ تور مرچ دا به واخلي او 14 دانې دا به سره لونګ واخلي. یو سولیخ دانې تور مرچ او 14 دانې هغه لونګ او یو سولیخ ځلې به پې دا آیات کریمه چې نو هغه ووایي. د یو سولیخ ورځې دا یو سولیخ ورځې به وي او یو سولیخ دانې به تور مرچي او یو سولیخ 14 نه یو سولیخ دانې به هغه لونګ واخلي او بیا به دا آیات وایي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. آیات بیا واورئ بسم الله الرحمن الرحیم والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. همدارنګې د دې به دا به پې ووایي او دم به کړي او د دې آیات دا کوم آیات چې ما ووایي نو د دې به یعنې 13 ساختونه جوړ کړي او د شپې د اوده کېدو نه مخکې دا بې اولاده سړی یوه دانه تور مرچ او یوه دانه لونګ خوري به او د دې نه وروسته به یو ساخ هغه به سټي خو داسې کاغذ باندې به لیکي په داسې پین به لیکي چې هغه په ژبه باندې سټل کي نو دا به نارینه داسې څکي او اوبه به ورپسې نه څکي او د ښځې دپاره به یو سولیخ دانې تور مرچ یو سولیخ دانې لونګ دا به واخلي او یو سولیخ ځله به پې دا آیات وایي بسم الله الرحمن الرحیم والارض فرشناها فنعم الماهدون. بسم الله الرحمن الرحیم والارض فرشناها فنعم الماهدون. دا آیات به پې یو سولیخ ځلې ووایي اول او آخر کې به د آیاتونو درود ابراهیمي وایي او د هغې نه وروسته به بیا دغه آیات بسم الله الرحمن الرحیم والارض فرشناها فنعم الماهدون دا به یو سولیخ ساختونه به جوړ کړي. د شپې د اوده کېدو نه مخکې به بې اولاده ښځه یوه دانه تور مرچ او یوه دانه لونګ خوري به او د دې نه وروسته به دا ساخ سټي انشاء الله العزیز الله به په خپل فضل او کرم سره دوی له به الواد او بچیان ورکوي. الله دې زمونږ او ستاسو په عمل کې دا وظیفه راولي او الله پاک دې مونږ او تاسو له توفیق هم دا راکړي چې مونږ نورو داسې بې الواده نارینه او زنانو یعنې خویندو او میندو ته دا شیر کو. الله به مونږ او تاسو له هم اجر درکوي او د هغوی به هم الله ضرورتونه پوره کوي. الله دې چا الواد نه الله دې ټولو له نیک صالح الواد ورکړي. الله دې مونږ او تاسو له د عمل توفیق را نصیب کړي. والسلام.